لیسه تالار کې راغونډ شوي د لوی آزاد ملي استقلال افغانستان ښکلي معلمین صاحبینو ستاسو د ټولو په اجازه دلته پر سټیج ناست محترم نظر بړی صاحب او د فایټ ادارې محترم اساتذه محترم شیراز صاحب محترم صابر صاحب مولا بخش صاحب محترم محمد اقبال صاحب ظاهر پشتون او د نورو ښوونځیو چې کوم صدري معلمین تاسو ټولو په اجازه اړخونه ډیر دي چې موږ پر وګایو غږا پر وکړو خو داسې ماحول دی داسې مجلس دی ځان لپاره ډېر ویاړ بولم د فخر خبره بولم چې د لوی افغانستان ستړي معلمینو ته خطاب کوو یو خبره کوو دا د ځان لپاره د فخر خبره بولم اصل کې ظاهر پشتون صاحب بعض خبرو ته اشارې وکړلې زه به د هغه تسلسل څه برقراره وساتم درې خبرې ډېرې ضروري دي د ماضي د حال او د مستقبل په لحاظ سره موږ به خپله ستړې ماضي ته ګورو انقلابي دور ته به ګورو خوني دور ته به ګورو انساني وژنې دور ته به ګورو بیا به موږ د حال جانچ پړتال کوو چې حال مې څنګه دی ژوندون مې څنګه دی ورځ مې څنګه ده شپه مې څنګه ده بیا به موږ راځو د مستقبل منصوبه بندي به کوو په سرانانو کې دا زموږ بېسطي یو معلم بېسطي یو ماسټر ټرینر له تاسو سره اولنۍ واسطه ده او د هغه رنګه په سرخاب کې موږ دوه درې واره ټرینینګ ورکړی دی خو بېسطي یو ټرینر زه له تاسو سره د یو هیله لرم یو خواست کوم چې موږ په کار دا دی په خپل کار باندې ثابت قدم پاتې شو چې څومره موږ وس لرو څومره موږ توان لرو څومره زموږ صلاحیتونه دي هغه په کار چې موږ په استعمال راوړو دا د قدرت فیصله ده زموږ ستاسو فیصله نه ده چې تاسو خدای پاک د ډېرو ښو صلاحیتو د کړي انسانان پیدا کړي د جهان چې ټول نظر دی دغه وجه هم ده خو بدبختانه موږ خپل صلاحیتونه د خپل قام د خپل وطن د خپل خاورې په ښېګړه نه دي استعمال کړي په تاوان مې ډېر استعمال کړي نو موږ د تاسو دا هیله لرو د ټرینینګ مقصد صرف دا نه دی چې موږ دلته راسو پیډاګوجي درته ووایو یا اسسمنټ ووایو یا کورس درته ووایو لوی مقصد دا دی چې موږ د انسان ډیولپمنټ وکړو د دې شي لپاره چې ښه څه دي بد څه دي پرون څه و نن څه دي سبا څه کول پکار ظاهر پشتون صاحب اشاره وکړه چې تنخواوي او ګرانۍ واقعي ډېر مشکل دور دی ډېر سخت دور دی خو پوهان وایي ژوندون څه دی لایف څه دی ژوند څه دی ژوند هغه دی چې چا په وخت کې ټهراو زده کړي ځان یې ودروي ځان یې بیلنسه وساتي بس دا ژوند که ته بیلنسه نه وې ته مستحکمه نه وې ته سټیبله نه وې دا بیا ژوند نه دی نو موږ په کار دا دی چې ځان مستحکمه وساتو او د دې لپاره موږ هیلې ځلې وکړو زموږ په لیسو کې دا ستاسو چې دغه لیسه د 1400 تقریب ماشومان سبق کې وایي د پښین یو 2 پرایویټ سکولو تعداد تر 1400 بالا دی په ټول پښین کې 2 تقریب هاي سکولونه سرکاري طور لیکن په یوه سرکاري سکول کې 1400 ماشومان نشته ستاسو په دې لیسه کې 1400 ماشومان سبق وایي دا ګوره د سوسایټي مسلسل فالو اپ دی
اپس ډاونز پکې سته ښکته پورته خبرې ګرځي سته د UNHCR فنډینګ دی پرته پای ټریننګز دي ټریننګز ډېر ضروري دي ستاسو په ټریننګ کې د دوې درې خبرې موږ هم راوایستې د ظاهر